رسول الله فرمایي چې رب العالمین موږ لره کار شي زواحکن یوم القیامه په دې حال کې چې دا به خپل بندگانو له خاندي د قیامت ورځ باندې خوشاله وي. نو چې موږ الله سره ملاقات او به د خندا په حالت کې کوم داغه د شام مناسبه دا ډیره اوچته مسله ولې مسله اے انسانانو تاسو به د اریو انسان د رب العالمین سره ملاقات مخامخ ولې کېږي بغیر د ترجمان او پښتنه به کوي چې دا کار دی ولې کړي دا څنګه کړي دی په کومه طریقه. حدیث امام راځي پر روایت انس بن مالک هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی الله رب عزت به دا ټول راځي کې په ورځ قیامت د حساب کتاب لپاره ځان سره مخامخ کی او دا خبره ورته چې هغه تعالی دا سره ما ان دا عمل دکړه ما در باندې پټ کړي کنه دا عمل دکړه ما در باندې پټ کړي کنه ودا سړی بده شو چې زه خو برباد شوم او غرق شوم. وی په دې وخت کې الله رب عزت ورته چې ګوره دا ټول می تعالی معاف کړی دی په مقابل کې می تعالی جنت درکې. نو دا سړی به دا خبره کوي چې الله ما خدا ګنام کړی دا ګنام هم کړی دا هم کړی دا به الله رب عزت ورته و چې ذات دې پرده در باندې مارا وسته و جنت ور داخليګا به تر دې پوری چې رسول الله دومره وخندل چې غاکونه مبارک ښکارا شو چې انسان په خپل جرم باندې په خپل اعتراف او اقرار شروع کی. یو بل حدیث کې دا راځي جابر سے فرمایي چې عبد الله ابن عمرو بن حرام چې کله شهید شو د احد ورځ کې رسول الله ویل چې یا جابر زه تعالی اطلاع درنکم په بار د هغه څه چې الله رب عزت صالح فلان ویل دی هغه ولنه یا رسول الله وی الله رب عزت د هیڅ سره خبره نه کوي مگر اخوره پردین او سره فلان سره برای راست مخه خبره وکړي. دلیل به دې باندې چې د الله ملاقات دا غره په شهادت باندې انسان نه نصیب کیږي. د حدیث کې رسول الله دا انساجي وکړه او بیا ورته ویل چې اسما بندا سچ سه ارمان هغه مالوي زه به درکم. نو دا به دې خبره وکړي چې الله ته ما ژوند دې کې چې سبا د الله کې به شهید شم. رسول الله دا ارمان هم کو چې به شهید شم او به